ملګرو سلام او ښې چارې. نن زموږ او ستاسو ویډیو پر ګاپ ده. کاپ دی، خو که دلته غړوندی ولري څه ترې جوړیږي؟ ګاپ ترې جوړیږي. ګاپ یې لام هې. ګاپ یې لام هې ټول سره یو ځای کېږي. څه ترې جوړیږي؟ ګیله. دا شی لیکل کېږي ګیله. ګیله خو به ضرور درته معلومه وي. خو همدا ګاپ که ولیکو، یې لرې کو، لام ولیکو او هې دلته راوړو، څه به ترې جوړ شي؟ ګوره ګاپ یې لام دا شی راتله، اوس داسې کېږي ګله. څه شی سو؟ ګله. ګله څه ته وایي؟ د اسانو، د اوښانو یا غواوو ډلې ته څه وایي؟ ګله وایي. د اسانو ګله، د اوښانو ګله. خو همدا هې که له ګله نه لرې کې څه به ترې جوړ سي؟ ګل به ترې جوړ سي. یا مثلا دا ګیله ده، که د هې په ځای دلته داسې یې ورکړي، یعنې دا هې راولې لرې کې یې ورکړي لام ته، څه به ترې جوړ سي؟ ګیلې. اوس راځو داسې کلمه لیکو چې ګاپ یې پای کې راسي. ری ده، نون دی او ګاپ دی. ری لیکل کېږي او څنګ ته یې نون او ګاپ ګډ راځي، رنګ ترې جوړیږي. که له رنګ نه رنګه جوړوي چې ماشومان ورباندې رسم کوي، نو هې ورسره یو ځای کوي، دغسې به سي. لکه ګیله کې لام سره هې یو ځای شوی و، دلته به له ګاپ سره څه شی وسي؟ هې یو ځای شي او رنګه به ترې جوړه سي. دا ډول که جمع ترې جوړوي، بیا دا یې داسې راولئ، لاندې باندې ټکي ورکړئ، رنګې به ترې جوړې سي. رنګ ده که رنګونه ترې جوړوئ، بیا ری نون ګاپ ده، ګاپ دغسې راتاو کوي، واو ورسره کوي او نون او هې څنګ ته ولیکئ، څه به شي؟ رنګونه. او که رنګول ترې جوړوئ، ری نون ګاپ ده، واو دغسې ورسره راځي او لام ورسره لیکل کېږي، رنګول ترې جوړیږي. دغه هره کلمه چې تاسو مخته وروسته او شاته کړئ، یا کلمې وبښئ توري ورسره یو ځای کوي، هغومره ترې مختلفې کلمې جوړېدلی سي. دال لیکو، نون لیکو، ګاپ لیکو. ګورئ هلته ری وه، د ری په ځای دال راغی، نون او ګاپ همغه دي. بیا هم دال جلا لیکل کېږي او نون او ګاپ ورسره یو ځای کېږي. څه ترې جوړ شو؟ دنګ ترې جوړ شو. دنګ. همدا دنګ ده، دا لرې کې زی ولیکئ، څه به ترې جوړ شي؟ زنګ. اوسپنه وي، اوبو ور ورسېږي، رنګ یې بدل شي، زیړ ډول سي، خلک وایي دا زنګ وهلې ده. دنګ، زنګ. که بیا بې ولیکي نون او ګاپ سره ګډه، څه به ترې جوړ شي؟ بنګ. بنګ چې یو ډول بوټی ده، د نغمې مشهوره سندره هم ده، وایي و د بنګو بوټیه نوره زما نه یېره ده. هیله ده د دې کلمو تمرین به تاسو له ځان سره کوئ او لیکئ به یې. که مهرباني کوئ موږ ته د فیسبوک یا یوټیوب چینل په تبصرو کې هم پرېږدئ، دا به تاسو لویه همکاري وي او موږ په دې خوشحالیږو چې زموږ دغه کار به نتیجه ورکړې وي. درس په رنګو لرو. رنګې
رنګه چې وي هی ورسره لیکل کېږي او رنګې چې سي بیا دغه ډول کېږي جمع راځي. زه رنګې لرم. په رنګو رسم باسم. زه له رسم سره مینه لرم. ګورئ رنګې زه رنګې لرم په رنګو رسم باسم. زه له رسم سره مینه لرم. رنګې دي رنګو دي دا د پښتو مختلف حالتونه دي چې کلمه ورسره بدلیږي. تاسو کولی شئ ولیکئ چې زه قلم لرم په قلم رسم باسم. زه له قلم سره مینه لرم دا شی هم ترې جملې جوړولی شئ. کله چې د دې کلمو په لیکلو سم نه پوهېږئ دا ویډیو در سره شاته بیایي او بیا یې در سره تکراروئ چې ټول لیکل مو زده سي. پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه او یوټیوب چینل در سره سبسکرایب او خوښ کړئ. غزا نور زما فیسبوک دی او غزا نور هم زما ټویټر دی. ښه وخت ولرئ.